د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړي بشکا چې منځ ډېر ګران کار دی خدای هغه فرمانبردار بندگانو د پاره ګران نه دی چې دای یقین دی چې اخر به د خپل رب سره ملاويږي او هغه ته به واپس ځي اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو کړې وو او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټول دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړې وو او ویریږئ د هغه ورځې نه چې څوک به د چا په کار ناراضي نه به د چا د طرف نه سفارش قبليږي او نه به څوک په فدیه ورکولو پرې خودري کیږي او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو زینا امداد ملاويږي او یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه تاسو د فرعونانو د غلامۍ نه آزاد کړئ هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وای ستاسو هلاکان به وجل او ستاسو جنکۍ به ژوندۍ پرې خودلې او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرف نه پتا سو لوی ازمیخت وو